دوستان سلام، وخت مو په خیر. هیله د جوړو او خوشحاله به یاست. په دې څو ورځو کې یوه موضوع چې ډېره ګرمه ده او بالخصوص دا زموږ ورونه قومونه بالخصوص تاجک او هزارګان ډېر سخت بحثونه ورباندې کوي او اجباري کوچکشي نوم ورکوي. په داسې حال کې چې اجباري کوچکشي او ځای پر ځای کول دا دوه جلا مفاهیم دي. د افغانستان په تاریخ کې یوه تر ټولو جدي او ښه موضوع چې سوې ده هغه دا ده چې په پرله پسې توګه واکمنو د خپلو زمانو کوښښ کړی دی چې افغانستان د یو جال غوندې ووبدي. دا په نړۍ کې د ټولو حکومتونو تګلاره همدا ده چې خپل هیواد متحد پاتې کړي، نو دوی د ښارونو د خپلو سیمو خلک داسې منظموي چې هغه ونه پاشل سي او هغه داسې ځای پر ځای کوي چې خپل پلانونه او طرحې هغه ته لري. اوله خبره خو دا ده چې په نړۍ کې هیڅوک تلپاتې ځای نه لري. همیشه په بېلابېلو زمانو کې ځایونه بدل سوي دي، کوچکشي سوي دي. موږ نن چې پر کومه جغرافیه یو وخت به نه وو، هیڅ قوم، هیڅ قبیله، هیڅ ملت یو وخت پر دغه ځایونو نه وه. هر څوک د بل ځایونو څخه راغلي دي، نور ځایونه یې نیولي دي. دغه ټول فرق لري یو د بل سره چې څوک وایي اجباري کوچکشي او ځای پر ځای کول. خو زه راځم په لنډه توګه د افغانستان په اړه عمومي بحث دا دی چې د افغانستان شمالي مځکې یو خو د نفوسي لحاظه د دوی نفوس کم و او بل ډېرې حاصلخیزه وې او شاړې پرتې وې. حکومتونو په بېلابېلو زمانو کې دغه جغرافیه سره رابدلې کړې او خلک یې سره ځای پر ځای کړله. اساسي خبره دا ده چې که چیرې د پښتنو هویت او تاریخ راسپړو، پښتانه په اصل کې د افغانستان د شمال دي. د پښتنو تاریخ د بلخ باستان یا د بختي څخه شروع کېږي. اوس هم د بلخ ولسوالي مکمله د پښتنو ده. په بامیانو کې د ضحاک ښار د پښتنو دی، هلته پښتانه اوسېدله. شمالي ولایتونو کې نورې غټې سیمې دا د پښتنو سیمې وې، دلته اوسېدل. مګر د دغه لحاظه دا اوښتي دي او سره تفرق سوي دي. اوس مثلا زموږ د تاجکو ورونو کیسه راواخلو، که چیرې د هغه ریښې تاریخي پیدا کوو، هغه په بېلابېلو زمانو کې بېلابېل ځایونه اوسېدلي دي. زموږ هزاره ورونه چې د منګولین طایفې سره د نړۍ ارتباط لري، هغه هېڅ وخت پر دې مځکه نه وه. مګر نن زموږ ورونه دي، دا یې خاوره ده. کابل مثلا، زه یو ښه مثال کابل ورکولی شم. کابل اصلا د ترکتبارانو خاوره و، مځکه وه. دا د ترکتباران دلته اوسېدله او دلته یې خپل کاروبار درلودلی. مګر اوس ترکتباران هېڅ شته نه هلته. ترکتباران ډېر کم هلته پاتې دي. دا د ترکمنانو مځکه وه په اصل کې. اوس تاسو ګورئ دشت برچي یو نوې جوړه سوې ساحه ده، زموږ هزاره ورونه پکښې اوسېږي. خیرخانه نوې جوړه سوې ساحه ده، زموږ تاجک ورونه پکښې اوسېږي. احمدشاه بابا مینه یا ارزان قیامت نوې ساحه ده، پښتانه پکښې اوسېږي. خالي مځکې په مجموعي توګه د انسانانو د حکومتونو واک دی چې خلک سره ځای پر ځای کړي، او دا ټول حکومتونو کړي دي او دا یو بهترینه کار کړی دی چې د شمال څخه تاجک، ازبک، هزاره وړي دي جنوب ته. مثلا په کندهار کې موږ هزاره لرو، مثلا په ننګرهار کې موږ تاجک لرو، په پکتیا او پکتیکا کې پرملیان دغه لرو. دا قومونه ټوله دغسې ځای پر ځای کړل سوي دي. داسې نه دي چې یو قوم سوی یو نه دی سوی. دا یوه موضوع ده. دویمه دا ده اوس چې کوم مځکې په شمالي کې ځینې مځکې بیرته خلک ورته راځي، دغه په دا تېر 20 کاله کې یو کوښښ دا وشو چې په شمال کې پښتانه په جبري توګه له خپلو مځکو کورونو څخه وشړل شول او دا دغه جبر دغه 40 کلنې غمیز د جبر یوه برخه وه. هغه خلک اوس بیرته ځای پر ځای کېږي او خپل کورونه اخلي. د بل پر کور ورتګ، د بل څخه مځکې اخیستل دا اجباري کوچ دی. مګر په خالي مځکو کې خلک ځای پر ځای کول دا اجباري کوچ نه دی، دا د حکومتونو صلاحیت دی، واک دی او اختیار دی. نو دغه اوس چې کوم دغه کېږي، که د غازي امان الله خان هغه نظام نامه ده د شمالي او کتغن په مځکو کې د خلکو ځای پر ځای کولو، هغه د حکومت پلان دی او دا حتمي باید سوی وای. شاړې مځکې د حکومتونو واک دی چې باید دغه یې خلکو ته یې ورکړي او په کار یې واچي. دا اوس چې خدای حکومت ته دغه طالبانو ته دغه ورکړي چې دا زموږ تاجک ورونه راولي د شمال څخه انګورستانونه او د انګورو باغونه یې زده دي راشي چې زموږ ژړۍ دي ګرده باغونه کې یا راسي د ننګرهار ټول خالي مځکې چې غنم وکړي، یا راسي نورې غټې د فراه د بقوا دښته راسي دغه دي کې ویې دې کړي.
د افغانستان ځکه د هر افغان فرد هغه که ازبک که تاجک که هزاره دغه چې اجباري کوچ او دا بې معنا خبرې کوي دا حقوقي دعوې دي د خلکو دا په قومونو باندې مه دغه کوي نه په قومونو پورې اړه لري او څو تروریستان چې حاکم سوي څو غله و جنګیان چې پخوا حاکم و یا اوس حاکمان دي دا په قومونو پورې مه تړي نه تېر 20 کاله د کوم حکومت پاچاهي وګر چې ځینې قومونه یې ملاتړ کوي نه اوس د کوم قوم پاچاهي ده پاچاهي ګرده د زورواکو وي پخوا هم د زورواکو وي اوس هم د پاچاهانو د زورواکانو زور تر عامو خلکو مه باسئ دا ډېره غلطه خبره ده او مې پر خلکو تاوانوئ هیله مې دا ده چې د دغه دوو اصطلاحاتو سره جبري کوچکشي او ځای پر ځای کېدل دا دوه جلا مفاهیم دي جلا بحث لري او اوس چې کومه اجباري کوچکشي چې تاسو وینئ ځینې خلک کورونو څخه باسي دا اجباري کوچکشي نه ده دا حقوقي دعوې دي دا خلک دا ګرده دغه لري عرایض لري او چې اسناد لري او قوالې لري او دا اکثره ما لیدلي دي نو سیاستونه خو چټل دي مګر دغه نه مه چټلوئ چې د افغانستان قومونه په جنګ سره واچوئ او دا ډېر اکثره دا لوست چې دا کار کوي او دا ډېر غلط کار دی سلامت اوسئ ښه ورځ ولرئ ښه وخت ولرئ